نو د نعمتونو د ګناهونو د لاسه د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمیږي. او که ته دا وې چې دا کوم نعمت چې تا سره دی چې د پاتې شي نو د الله بندګي ډېره کوه او غټه بندګي د الله شکر ادا کوه پکې. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ستاسو رب دا خبره کړې ده که تاسو شکر ادا کو نو دا نعمتونه به درته ښه زیات کړمه. هر نعمت چې دی هر نعمت که ته دا غواړې چې دا نعمت په ما باندې برقرار پاتې شي، که هغه نعمت د امن دی، که هغه نعمت د روغ صحت دی، که هغه نعمت د پراخه رزق دی، که هغه نعمت د پراخه بچو دی، که هغه نعمت د پراخه کور دی، که هغه نعمت د دین دی، که هر نعمت دی ته دا غواړې چې دا نعمت دی دقه شاني په ما باندې د الله بندګي کوه، دا نعمتونه به باندې برقرار پاتې شي. او چې کله د الله نافرماني ته لاس ور واچو او ګناهونو کې ور ډوب شوې بیا دا نعمتونه ګوره ټینګېږي نه، دا ډېر زر ختمېږي. ځکه شاعر وایي اذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تذيل النعم وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. وکه ته چې ته په یو نعمت کې د دې نعمت خیال ساته فإن المعاصي تزيل النعم، ځکه چې د ګناهونو د لاسه نعمتونه ختمېږي او خیال کوه د دې نعمت حفاظت کوه. په څه طریقې سره؟ بتقوى الإله، په ځان کې تقوا راوله، د الله نه یره. چې کله په تا کې یره وه او تا کې تقوا وه نو ستا د دې ګناهونو ستا د دې نعمتونو د هغې به حفاظت کېږي، د ګناهونو نه به هم بچي او دا نعمتونه به دې هم برقرار وي.